بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، تیر درسي ورځ البته موږ رخصت وو. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر ټاکنې وې. په هغې کې مثلا د مادې په خاطر رخصتي اعلان کړه چې ممکن ځینې مرګلي انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري او درسونه ترې ضایع شي، نو دې په خاطر یوه ورځ مو رخصتي اعلان کړه. ځینو مرګلو دپاره د هغه تېرو ویډیوګانو د لیدو او د درس د زده کړې چانس هم و. نو په دې اساس نن مرګلو د نوي موضوع سره واپس راغلي یو. نن انشاءالله په میډیکل ورډز یا میډیکل وکیبلریز باندې به خبرې کوو چې خدای نه که یو څوک مریض شي، هغې ته څه تکلیف پیښیږي او ډاکټر ته ځي، نو هغه څنګه یعنی ډاکټر سره مثلا په انګلیسي کې تکلیفونه بیان کړي، خپل مشکلات او هغه ستونزې ورته بیان کړي. نو هغه کلمات او اصطلاحات او لغات چې په طبي برخه کې لازمي دي چې یو څوک پرې پوه شي، نو نن په هغه طبي الفاظ او کلماتو باندې خبرې کوو چې دا ډېر اړین دي په ځینو مواردو کې. نو نن مو دا موضوع ټاکلې لکه څنګه مرګلو چې موږ د ګرامر اکثره د ګرامر برخې تکمیل کړي دي، نو اوس ته محاورې هغه تسلسل یا لړۍ ته داخل شوي یو چې په دې کې به زیات تمرکز موږ په لغات وي او کلمات وي، څنګه مختلف الفاظ زده کړو. نو موږ تیر وخت کې په نظامي یا میلیټري ورډز باندې خبرې کړې وي، البته نظامي رتبې مو او هغه تشکیلات نظامي په هغې باندې مو خبرې کړې وي. نن مو طبي برخه کې البته موضوع انتخاب کړي چې په طبي موضوعاتو باندې سړی پوه شي، څنګه مثلا طبي برخه کې خپل ستونزې مطرح کړي اړوند متخصص سره. نو د اړوند ډاکټر سره البته چې موږ تاسو د ډاکټر کلمه ډېره عامه دی، خو ځینې وخت کې ډاکټران مختلف وي. مطلب دا چې مثلا ډېر ډاکټران، البته موږ تاسو ډاکټر او عمومي وایو ډاکټر، خو ډاکټر د هر شي خاص وي. مثلا ځینې د غاښونو ډاکټر وي چې هغه تخصص یې غاښونو په برخه کې وي، ځینې بیا د سترګو ډاکټر وي، ځینې مثلا د خیله ډاکټر، ځینې مثلا رواني تکالیف مثلا کې تخصص لري. نو ډاکټران مختلف دي، طبعا جلدي ډاکټران وي یا د مثلا ای ان ټي یا د ستوني او سترګې او غوږونو ډاکټر وي. نو په دې برخه کې دغه اصطلاحاتو سره هم ځان بلدوو چې څنګه پوه شو چې فلاني ډاکټر ته څه ویل کېږي، مثلا جلدي ډاکټر ته څه ویل کېږي، یا مثلا رواني ډاکټر ته چې هغه رواني برخه کې تخصص ولري، یا داخله ته څه ویل کېږي، یا مثلا د غاښونو ډاکټر ته یا د سترګو ډاکټر ته. دغسې کلماتو سره هم ځانونه بلدوو. هغې ترڅنګ ځینو نورو مواردو سره چې طبي برخه کې ډېر اساسي رول لري مرګلو، ځکه چې ډاکټران هم ډېرې برخې لري. لکه یو مثلا ډرمټالوجیسټ هغه ډاکټر ته ویل کېږي چې جلدي ډاکټر موږ تاسې لکه ورته وایو. مطلب دا چې هغه خاص په جلد کې تخصص لري، هغه مثلا د سکین یا د پوستکي یا د جلد سره او داسې مثلا د هیر یا ویښتو سره او دې ترڅنګ د نیلز یا د نوکونو سره. دا درې برخه کې ډرمټالوجیسټ همدغه متخصص د پوستکي ته ویل کېږي چې هغه مثلا جلدي برخه کې د ویښتو او د نوکونو برخه کې تخصص لري، هغه ډرمټالوجیسټ په انګلیسي کې ورته وایي، چې زه به هلته انشاءالله بیا تاسو ته لیکم او واضح کوم. او دې ترڅنګ مثلا قلبي ډاکټر کارډیالوجیسټ، لکه څوک چې د قلب یا د زړه په برخه کې تخصص ولري، نو کارډیالوجیسټ. یا همداسې مثلا څوک عصبي او رواني ډاکټر وي چې هغه مثلا رواني اختلالاتو باندې څوک مبتلا شوي وي، عقلي او رواني اختلالاتو باندې مبتلا شوي، نو هغه طبعا نیرالوجیسټ یا د عقلي او عصبي ډاکټر ته ورځي. یا مثلا څوک د غاښونو تکلیف ولري، طبعا هغه ډینټسټ یا څوک چې د هغه ډاکټر چې هغه خپل تخصص د غاښونو په برخه کې وي یا خولې د وری یا گمز په دغه برخه کې وي، نو هغه طبعا ډینټسټ ته ځي. یا مثلا سترګو په برخه کې چې څوک تخصص ولري، مثلا اپټامټریسټ چې انګلیسي کې ورته وایي، نو هغې برخې ته ځي. مثلا څوک د هغه ډاکټر چې هغه یورولوژي برخه کې البته تخصص ولري، نو هغه طبعا یورالوجیسټ ورته ویل کېږي. نو مطلب منظور مې اساسي د دې خبرې دا و چې موږ باید په دې پوه شو چې کوم ډاکټر په کومه برخه کې تخصص لري. مثلا ولو د هډوکي په برخه کې چې وي، نو مثلا اورثوپیډیک لکه سرجن ورته ویل کېږي، چې اورتوپیدي برخه کې مثلا د اکثره د بونز یا د هډوکو سره سر و کار لري، چې کوم کسر ولري هډوکی یا مثلا یعنی مات شوی وي، پړسوب، یعنی په دغه برخه کې
نو دغه اصطلاحاتو سره باید بلد شو. او دې ترڅنګ ځینې وخت کې مثلا سړی څوک د معدې تکلیف لري یا زکام یا مثلا د غاښ درد لري یا د ستوني درد لري یا مثلا د ملا درد لري، نو دغو تکالیفو دپاره باید مثلا سړی پوه شي چې څنګه یو ډاکټر پوه کړی شي چې دغسې دی. یا ځینې وخت کې سړی استفراغ کوي یا مثلا زړه بدوالی لري او یا مثلا یا خونریزي لري، یعنی وینه ځي د یو ځای نه، یا مثلا ځینې وخت کې پوزه بهیږي. نو دا هغه موارد دي چې په طبي برخه کې یعنی یو څوک مریض او د ډاکټر ترمنځ هغه دغه کلمات ډېر په کار وړل کېږي، یا مثلا د هغې ته بیا ځینې نسخه لیکل کېږي، مثلا ګولۍ او شربت دغه شیان مثلا ورته ورکول کېږي، او یا پریز په برخه کې ځینې موارد وي مثلا، یا مثلا لکه میډیکل هیسټري وي چې هغې نه پوښتنه کېږي چې مثلا داسې سابقه هم دوی تکلیف لرلو نه لرلو. نو د هغه موارد د مرګلو چې دا لازمي او ضروري دي چې باید یو سړی د طبي برخه کې پې پوه شي. نو زه انشاءالله کمره اړومه تختې ته چې مثلا دغه موارد باندې خبرې وکړم. البته یو تیره ویډیو کې یو لفظي خطا همدا شوي وه چې لفظي تیروتن البته چې کم تخته به واړو کمرې ته چې ځینو مرګلو یادونه کړې وه. مننه، دا په دې معنی چې تاسو درس ته ښه متوجه یې او مننه کوم. نو زه به البته واړوم کمره به تختې ته واړوم، انشاءالله دغه کلماتو باندې به خبرې وکړو چې دغه البته متخصصین د طبي برخو په څه نومونو نومول کېږي او دې ترڅنګ موږ څنګه خپل تکلیف البته ډاکټر ته بیان کړو. نو انشاءالله په دې به خبرې کوو. مرګلو زه د کمره اړوم، نو انشاءالله چې خبرې به بقي دلته کوو. بیا هم که د کمرې په تنظیم کې مرګلو ستونزه وه، تاسو کولی شئ چې ما ته ووایئ چې په دې باندې خبرې وکړو. ښه، البته تنظیم د تختې باندې فکر کوم چې ما ته خو تر اوسه پورې سمه معلومیږي ده که ښه تخته. مرګلو نن اکتوبر میاشت شروع شوې دی، اکتوبر 2 تاریخ دی، یا د اکتوبر یا د 10 میاشتې عیسوي کال 10 میاشتې ته اکتوبر ویل کېږي چې انشاءالله چې اوس به تخته سمه وي. ښه مرګلو که بیا هم تختې کې څه ستونزه وه تاسې کولی شئ چې ووایئ چې انشاءالله هغې باندې به خبرې وکړو. نن د اکتوبر مرګلو یا د 10 میاشتې 2 تاریخ دی د 2019 کال. So today is October 2nd, 2019. Today we will discuss about medical words, medical vocabulary. It is very important, brothers and sisters. ښه، نو اوس مرګلو زه به ولیکم چې medical دا معنی چې طبي، medical medicine, medication، دا ټول تقریبا داسې الفاظ دي چې طبعا د ګرامر له نګاه نه د پارټس اف سپیچ نه چې ځینې صفتونه دي، ځینې اسم جوړوي، ځینې صفت شي، ځینې کیدای شي مثلا دغه نوره. میډیکل ورډز دا معنی چې طبي الفاظ، ورډز یا وکیبلریز لغاتو ته ویل کېږي. میډیکل طبي ته ویل کېږي، طبي. ښه، او دا کلمات دی الفاظ دی خپله ورسره بلد ستونزه نشته. مرګلو اول دغه مخکې د دې نه چې هغه ته داخل شم، ځینو ډاکټران چې دا مهم دي چې تاسو وپېژنئ چې فلانی د فلاني شي ډاکټر دی، متخصص دی. نو زه ځینې ډاکټران البته درته مشخص کوم چې مثلا ډرمیټالوجیسټ، اول به دا درته ووایم چې ډرمیټالوجیسټ څه شي ته ویل کېږي او کوم برخه کې تخصص لري چې ځینې ضرور دي. ښه، dermatologist. ښه مرګلو dermatologist د پرشر په دې باندې دی، د dermatologist مرګلو متخصص، موږ د پوستکي متخصص جلدي یا د پوستکي ډاکټر چې ورته وایو. نو په انګلیسي کې لکه موږ چې د دې لپاره کومه مترادفه کلمه استعمالوو هغه dermatologist. نو dermatologist هغه ډاکټر ته ویل کېږي who the person or the doctor who is dealing with skin, with nails and hair. The person or the doctor who is dealing with skin, nails and hair is called dermatologist. هغه ډاکټر چې د پوستکي او د ویښتو او همداسې د نوکونو په برخه کې تخصص لري یا د داسې مواردو سره ډیل کوي، هغې ته موږ ډرمیټالوجیسټ ویل کېږي. البته موږ تاسو د پوستکي ډاکټر معمولا ورته وایو، یا په فارسي کې یا دري کې ورته وایي متخصص جلدي یا جلدي ډاکټر.
که زه پښتو کې ولیکم د پوستکي ډاکټر د پوستکي ډاکټر دا مرګلو دغه ډاکټر چې دی ډیمیټالوجیسټ دا هم سکین یعنی د جلد یا پوستکي په برخه کې هم د ویښتو یا ویښتو ته مرګلو هیر یا د نیلز یا د نوکونو په برخه کې تخصص لري هغه ډاکټر چې هغه د سکین او هیر او نیلز یعنی د جلد یا پوستکي د ویښتو او د نوکونو په برخه کې متخصص وي یعنی د دغسې موارد تر پوښښ لاندې نیسي هغه ته ډرمیټالوجیسټ ویل کېږي ډرمیټالوجیسټ نو ډرمیټالوجیسټ is a doctor who is dealing with skin, hair and nails نو کله که تاسې داسې تکلیف ولرئ چې مثلا تاسو ویښته تویږي یا څنګه تاسې به هغې ته ډرمیټالوجیسټ ته ورځئ که تاسې نوکونو کې کومه ستونزه وي کوم منرالونه ویټامینونه کمبود ولري یا مثلا نوکونه مو یا غږیږي یا کږه یو رقم ستونزه ولري نو تاسې ډرمیټالوجیسټ او که تاسې جلدي تکلیف ولرئ مثلا البته مخ مو یا یو رقم پوستکی هغه وي یا دانې یا نور یا پیمپلز یا دغسې نور کومه هغه ستونزې ولري پیمپل دانې ته ویل کېږي مرګلو نو تاسې کوی شئ چې په دې برخه کې ډرمیټالوجیسټ ته مراجعه وکړئ یعنی دا متخصص د جلدي دی د پوستکي متخصص دی دغه درې برخو کې تاسې کوی شئ چې همداسې ډرمیټالوجیسټ ته لاړ شئ ښه دویمه دا البته دغه و دویم مرګلو زه په بل مرکز سره ولیکم چې تاسو ته معلومه شي ښه بل چې دی مرګلو ډینټسټ لکه ډینټل یا ډینټل او ډینټسټ ډینټسټ هغه موږ د غاښونو ډاکټر ورته وایو د غاښونو ډاکټر ښه دا هغه ډاکټر چې طبیب الاسنان ورته وایي په عربي کې مطلب د هغه ډاکټر چې هغه د غاښونو سره هغه کوي غاښونو سره ګمز یا وریو سره که نه د دغو سره سر و کار لري وری یا ستوني وبخئ غاښونه نو هغه ډاکټر چې هغه د ټوث یا ټیث مفرد دی او ټیث جمع دی یا ګمز مرګلو دلته ژاولو ته نه وری ته وایي نو کله هغه ډاکټر چې هغه د غاښونو سره یا وریو یا ګمز سره کار لري هغې ته ډینټسټ ویل کېږي نو که تاسې غاښ یا کیوټیز ولري یعنی خلیګا ولري یا غاښ وباسه یا غاښ فیلپ کوئ یعنی ډکوئ یا غاښ مو خوږیږي یا پړسوب لري یا درد لري هر رقم ستونزه چې وي د غاښ په برخه کې وي یا د وریو نو تاسې کوی شئ چې ډینټسټ ته مراجعه وکړئ یعنی ډینټسټ is the doctor who is dealing with gums and teeth هغه ډاکټر چې هغه د غاښونو وریو په برخه کې متخصص وي هغې ته انګلیسي کې ډینټسټ ویل کېږي یا د غاښونو ډاکټر Oh, Saddam, brother, yes. So the monthly checkup or the monthly or probably annual or biannual or something. So we will talk about these monthly checkup. And it is the same thing here in the United States, also in India. No dentist مرګلو د غاښونو ډاکټر ته چې په دغه دوه برخه کې ښه نو دا سره تاسې بلد یې بل مرګلو دریم متخصص البته کاردیولوژیست په نامه کاردیولوژیست مرګلو قلبي متخصص ته ویل کېږي یا هغه ډاکټر چې هغه کارډیو یعنی د زړه په برخه کې تخصص ولري یا هارت ښه کاردیولوژیست کاردیو مرګلو دغه څوک چې د طب چا ویلی وي یا فارمسي یا مثلا طبي کوم برخه کې تخصص ولري پوهیږي کاردیولوژي یا کاردیولوژیست هغه پرسن کاردیولوژي هغه مضمون ته ویږي کاردیو زړه ته ویل کېږي قلب نو کاردیو معنی هارت زړه نو کاردیولوژیست a doctor who is dealing with heart related issues هغه ډاکټر چې هغه په زړه پورې اړوند مواردو سره سروکار لري هغه ته کاردیولوژي ویل کېږي نو که تاسې خدای نکړه زړه تکلیف یا د زړه ولونه د بندش د ولونو د بندش یا دغسې مثلا کوم تکلیف وي زړه پورې اړوند مثلا زړه سستي کوي دغه نو تاسې اړوند ډاکټر ته چې د هغه د زړه متخصص وي یا کاردیولوژیست وي نو هغې ته تاسې کوی شئ چې مراجعه وکړئ تنها ګرانه وعلیکم السلام ټولو ملګرو سلامونو ته وعلیکم السلام نو کاردیولوژیست د زړه مثلا ډاکټر د زړه ډاکټر مثلا دا منه چې ډاکټر قلبي چې البته کارډیو ریلیټډ ایشو ډسکس کوي په هغې کې د خاص تخصص لري هغه کې هغه وي نو کارډیولوژیست
the doctor who is dealing with heart related issues. نو دغه heart یا د زړه اړوند متخصص وي. heart مرګلو زړه ته ویل کیږي. heart زړه لکه موږ تاسو ځینې وخت وایي heart attack، دا معنی چې قلبي حمله، یعنی heart attack یعنی څوک چې د زړه تکلیف ولري هغې باندې زړه حمله راشي، موږ ته هغه heart attack وایو. لکه heart attack یعنی زړه باندې حمله راغله. ځینې خلک متاسفانه ډېری کسان د heart attack قرباني کیږي، نو دا د زړه حمله دی. نو دا البته کارډیالوجیسټ یا د زړه متخصص به پورې اړوند دی چې دغسې موارد ډیل کړي. ښه، بل مرګلو اپټومټریسټ. ښه وبخئ، دا به پرېږدم، دا به په یو بل مرکر باندې چې تاسو ته ښه پاتې ولګي. ښه وبخئ چې د ما ګوتې فکر کومه چې خویږي د هغه. ښه مرګلو اپټومټریسټ. اپټومټریسټ مرګلو اپټومټریسټ هغه متخصص د سترګو ته ویل کیږي. اپټومټریسټ زه به د هغه پاکمه د heart attack د دې تاسو سره دې سره بلد شوئ، ستونزه نشته. نو اپټومټریسټ هغه مثلا ډاکټر چې هغه د سترګو په برخه کې یا آی سترګو ته ویل کېږي چې د آی ډاکټر یعنی د سترګو په برخه کې یا د سترګو ډاکټر. نو د سترګو ډاکټر چې کله د سترګو په برخه کې تاسو تکلیف ولرئ نو تاسو کولی شئ چې اپټومټریسټ ته ورشئ، یعنی د سترګو ډاکټر ته ورشئ. Optometrist is a doctor who is dealing with eye-related issues. If you have any sort of problems with your eyes, if you have dry eyes or something like that, you have to go to optometrist. Optometrist is the doctor who is dealing with eye-related issues. Nu margalu هغه ته اورثوپیډیک سرجن دلته هرګلو تاسو کولی شئ چې فشار اورثوپیډیک سرجن یا اورتوپیدي مثلا چې اورتوپیدي چې ډاکټر یا د هډوکو ډاکټر نو دا د که څوک مثلا کسر د هډوکي ولري یا مثلا څوک پښه ماته وي یا غورځېدلی وي نو په اړوند برخه کې یا خدای نه که څوک زخمي شوی وي مثلا یا په ټکر کې یا کرش یا اکسیډنټ کې ژوبل شوی وي نو تاسې کولی شئ چې اورثوپیډیک سرجن ته لاړ شئ یا اورتوپیدي ډاکټر ته ځکه چې هغه د هډوکو متخصص دی کسر د هډوکي او هغه اړوند ریلیټډ کوم ایشوز چې دي د هغو سره مثلا که ټکر دغه نورو موضوع کې نو بونز ریلیټډ ایشوز چې وي د هډوکي اړوند موضوع چې وي هغه اورثوپیډیک سرجن پورې اړوند دی نو تاسې کولی شئ چې اورثوپیډیک سرجن ته ورشئ ځکه چې دا بونز ریلیټډ بونز هډوکو ته وایي مرګلو بونز تاسې به بون نه وایئ متاسفانه ځینې مرګلي وایي چې بون نو بون نه بونز هډوکو ته بونز وایي ښه او بل مرګلو یو بل پیډیټریشن مطلب دا چې دې په باره کې تاسې به د ماشومانو ډاکټر البته طبعا نوم اورېدلی وي چې موږ وایو چې دا د ماشومانو د اطفالو ډاکټر دی یا هغه ته انګلیسي کې پیډیټریشن نو پیډیټریشن یا د ډاکټر هغه وي چې هغه د ماشومانو ډاکټر وي پیډیټریشن ښه مرګلو Pediatrician is a doctor who is dealing with child or children or infants or babies or
teenagers هغه ماشومان چې هغه زیر سن وي د هغو یا د اطفالو متخصص وي طبعا په هغه پیډیټریشن چې وي هغه ځای کې د ماشومانو د لوبو سامان هم ډېر وي ځکه چې وړه وړه ماشومان ورته راوړي نو هغه د لوبو نو پیډیټریشن معنا هغه ډاکټر د اطفالو ډاکټر یا د ماشومانو ډاکټر موږ تاسو پښتو کې ورته وایو یا د اطفالو ډاکټر یا د ماشومانو ډاکټر نو د ماشومانو ډاکټر هغه چې کله ماشومان هغه کېږي او دغه ډاکټر د ماشومانو اړوند برخه کې تخصص لري ځکه ماشومان دي هغه داسې نه دي چې یا به دوی معده تکلیف ولري او که معدې تکلیف ولري هغه دوی ویلی نه شي چې ما معده خوږېږي یا هغه کوي یا نه پوهېږي چې زړه مې خوږېږي ماشومان زړه نه شي ویلی چې زړه مې خوږېږي نو داسې دی چې دا ډاکټر د ماشومانو اړوند مریضوي کې تخصص لري او پوهېږي چې مثلا ماشومانو زیات شکایت یا زیاته ژړا یا زیات غوږونو ته لاس اچونه په کوم مفهوم سره راځي نو دا په دې برخه کې ښه داسې نورم ډیر دي ملګرو یو مثلا یورولوژیست لکه یورولوژي برخه کې څوک چې البته د مذکر البته جنسي برخه کې کوم ستونزې ولري نو هغه طبعا یورولوژیست ځکه یورولوژي برخه پورې اړوند دی هغه یورولوژیست دی او دې تر څنګ څوک عقلي او عصبي ستونزې هغه نیرو یا نیرولوژیست نو په دې برخه کې دا ستونزې وي زه به خیر د دوه نورم درته ولیکم هسې خو ملګرو ډېر دي خو ډېرو باندې نو مطلب دا ضرور و نه پوهېږم چې شپږم یا اووم اول دا چې دغه یورالوجي هغه مضمون دی چې د جنسي د مذکر البته جنسي مواردونه بحث کوي او یورالوجیست نو هغه ډاکټر دی چې هغه په اړوند برخه کې د یورولوژي په برخه کې تخصص لري نو یورولوژیست کله چې یو مثلا یو شخص البته د جنسي ستونزې ولري یا کوم جنسي مواردو کې کوم اختلالات موجود وي کوم ستونزې موجود وي هغه یورولوژیست رجوع کوي یورولوژیست هغه ډاکټر دی چې یورولوژي په برخه کې تخصص لري او همدغه مهارت په دا برخه کې دی نو یورولوژیست is a doctor who is take care with urology related issues نو دغه ده او بل مګلو نیرو یا عصب نیرو یا نیورولوژیست هغه ډاکټر ته ویل کېږي چې هغه د اعصابو په برخه کې تخصص لري مثلا نیورولوژیست مثلا هغه ډاکټر چې هغه مثلا رواني او عقلي او رواني دغه اختلالاتو نه څوک مبتلا وي نو کولی شي چې نیورولوژیست یعنی هغه ډاکټر ته عصبي عقلي او عصبي ډاکټر ته رجوع وکړي نو په دا نیورولوژیست هغه ډاکټر دی چې عقلي یا برین ریلیټډ ایشوز یا د اعصابو اړوند برین ریلیټډ ایشوز مثلا د اعصابو اړوند موضوعات څیړي برین ریلیټډ ایشوز نو هغه ډاکټر چې د دغه برین ریلیټډ ایشوز کې خاص مهارت ولري یا مثلا یا سپیشالیست وي یا سپیشالیټي ولري نو هغه نیورولوژیست ویل کېږي نو په دغه برخه کې اعصاب او عصبي او رواني تکالیفو برخه کې تاسو نیورولوژیست او یورولوژي په برخه کې یورولوژیست تاسو کولی شئ چې مراجعه وکړئ او بل دا چې ملګرو یو وخت فیملی ډاکټر نوم که چېرته اورېدلی وي یا جنرال پریکټیشنر یا فیملی ډاکټر درته ورته ویل کېږي فیملی ډاکټر هغه ډاکټر دی چې عموما عادي مواردو کې لکه څوک دغه سادام لکه څنګه چې یادونه وکړه مثلا هغه ورځي او رجوع کوي زه جنرال لکه چیک اپ دپاره هغه ته مثلا هسې لکه شپږ میاشتې بعد چیک اپ دپاره یا مثلا د monthly check up یا biannual check up دپاره نو یا quarterly check up دپاره نو دغه د check up دپاره مثلا ورځي هغه فیملی ډاکټر وي یا جنرال پریکټیشنر وي یا عمومي ډاکټر وي نو هغه عمومي برخه کې بیا فیملی ډاکټر یا جنرال پریکټیشنر ته خلک ورځي ښه زه به وبخښئ ستاسو کمنټونه لږ وګورم چې که څه پوښتنه وي زه به هغه ځواب کړم او که نه وي بیا به انشاءالله چې مخته ځو ملګرو دا عمومي او ډېر ښه هیلو سر سایکالوجیست لکه فیضان صاحب تاسو سایکالوجیست په باره کې خبره کړې دی چې لایک سایکالوجیست د چې سره ډیل کوي ډېر ښه
سایکالوجیست لکه نیورولوجیست سره ډیر نږدې روابط لري خو نیورولوجیست چې وي هغه عصبي او عقلي اختلالات چې څوک ولري لکه لیونتوب غونته چا باندې راځي یا مثلا داسې سړی وي چې هغه مثلا لږ روغ وي شاته مثلا اتومات لکه هغې باندې یو عقلي عمله لکه د عصبي عمله راځي یا لیونتوب غونته اختیاروي یعنې جنون اختیاروي هغه نیورولوجیست وي او سایکالوجیست هغه روانشناس وي تقریبا هغه لکه خاص سایکالوجیست په روحي لحاظ په رواني لحاظ ته آماده کوي هغه داسې نه ده چې ته خدای نه که یا لیونی یا عصبي تکلیف لري دا نه دی خو ستا ذهنیت ستا مفکوره ستا فکر مخشوش دی ستا فکر یعنی ناارامه دی چورتونه وایي سوچونه کوي ناارام یا مثلا خدای نه که ډېرې ستونزې درته مخته راغلي دي نو ته کله د ځان د وژنې په فکر کې چې ځان ووژنې او کله په دې فکر کې چې ځان د مثلا اوبو ته واچوي ځان د کمر نه واچوي ته رواني تکلیف نه لري عصبي لیونی نه یې اصلا نو ته بیا سایکالوجیست یا روانشناس ته ورځې سایکالوجیست تا ته بیا مثلا ښې مشورې درکوي چې دغسې هغه تا ته یو اطمینان درکوي هغه تا ته یو روحیه یو ذهنیت درکوي او تا یو مشغول ساتي نو په هغې اساس سایکالوجیست چې تاسو ورته اشاره کړي د هغه روانشناس یا رواني ډاکټر وي چې زه به دلته ولیکم د نوره ملګري په پوه شي ښه به وي نو سایکالوجیست هغه ډاکټر ته ویل کیږي چې هغه سایکالوجي برخه کې یا روانشناسۍ په برخه کې مثلا د روح او روان په برخه کې متخصص وي نو سایکالوجیست که زه وایم چې روانشناس دی هغه ډاکټر چې روانشناس وي مثلا یو څوک لیونی نه دی یعنې هغه منټلی کریزي نه دی یعنې نیورولوجیست نه دی هغه روغ جوړ سړی دی خپله وایي چې کله مې به زړه مثلا ځان وژنې ته مې زړه کېږي کله وایم چې دا دنیا هېڅ په در نه خوري بیخي د دنیا نه مې زړه تور دی نو په دغه مواردو کې دغه سړی باید سایکالوجیست ته ورسي ځکه چې هغه کومې دوا ته ضرورت نه لري خاص دوا ته ضرورت نه لري چې هغه ګولۍ وخوري یا مثلا ځکه یا خوب نه ورځي د خوب ګولۍ وخوري مثلا راحت وکړي دغو ته ضرورت نه لري دا فقط یو نیکې مشورې ته د روح او روان مطابق نیکی مشورې ته چې ښه مشوره ورکړی شي هغه ذهنیت یې بدل شي ذهني هغه څه نه چې هغو پورې اړوند یا تړلی دی هغه بل طرف ته راواړوي نو په دې اساس یا په دې برخه کې سایکالوجیست ته ضرورت دی دا روانشناس دی سایکالوجیست به زه ولیکم روانشناس ښه روانشناس یا مثلا د روح یا روان په برخه کې دا تخصص لري نو سایکالوجیست او سایکالوجیست ډېر نیورولوجیست ته نږدې دی خو نیورولوجیست اصلا هغه ډاکټر دی هغه اصلا لیونتوب دی څوک چې لیونی وي موږ تاسې لیونی نیورولوجیست مثلا لیونیان یا مجنون چې وي یا لیونیان چې وي هغه کاملا اختلالات عقلي او فکري یا مغزي او دماغي اختلالاتو مبتلا وي نو هغه نیورولوجیست وي او سایکالوجیست دا منه چې کوم لیونی نه وي خو ځینې ذهنیت یې مشوش وي مثلا ډېر بل طرف ته فکرونه کوي ډېر عادي او عجیب او غریب فکرونه کوي نو هغې سایکالوجیست هغه داسې موردونه ښه what are your symptoms او ایوب خان صاحب تاسو د سیمپټمز په باره کې خبرې کړې دي زه به سیمپټمز درته وایم ګرانه سیمپټمز اصلا هغه ته وایي د علایم لکه علامې مثلا یو څوک مثلا یو مریضي لري زه ته چې what are the symptoms یعنې څه علایم دي په تا کې چې ته وایي چې ځان مې خوږېږي استفراق راځي او مثلا دا ځای مې سوزش کوي او دا سیمپټمز باندې انشاءالله خبرې کوو ښه ملګرو دا خو عمومي ما درته ځینې متخصصین مختصر البته تشریح کړه چې تاسو مثلا په کومه برخه کې کارډیالوجیست ته په کومه برخه کې پیډیټریشن ته په کومه برخه کې مثلا ډینټیست ته په کومه برخه کې نیورولوجیست یا سایکالوجیست یا همداسې مثلا په کومه برخه کې تاسې اپټومټریست ته رجوع وکئ یا مثلا نو دغه تاسو لږ بلا شوئ چې ښه مثلا که موږ چېرته جنسي یعنې زوف ولرو یا کومې ستونزې موږ طبعا به یورولوجیست ته او که عصبي عقلي لیوني وي نو نیورولوجیست او که دغسې روح ناارامه و سایکالوجیست او که سترګو تکلیف ولرو اپټومټریست مثلا که چېرته د جلدي تکلیف ولرو درمټالوجیست او که د غاښونو تکلیف وي ډینټیست ته همداسې که زړه یا قلبي تکلیف ولرو کارډیالوجیست ته او یا مثلا که هډوکو کې کومې ستونزې ولرو ارتوپیډیک سرجن ته باید لاړ شو او که ماشومان مثلا مریضان ماشومان ډاکټر پیډیټریشن ته نو تاسې دغو اصطلاحاتو سره الحمدلله څه نه څه بلد شوئ اوس ځو مخکې ښه اوس ملګرو اوس اصلا
تاسو ډاکټر ته چې ځئ هر چیرته اصول فرق کوي. ښه نو مرګلو داسې دي چې اوس اساسي خبره دا ده چې د طبي په برخه کې یا ډاکټرانو سره ملاقات یا مثلا یو سره هغه وخت نیونه دا فرق کوي په ټوله نړۍ کې. خو پرمختللو هیوادونو کې داسې دي چې کله ته ډاکټر سره ګوري یا هغه ته به اپاینټمنټ سکیجول کوي. مثلا موږ تاسو پیسه نوبت به ورته نیسي، نوبت به اخلي، نو نمبر به اخلي، هغه نمبر ته دلته لکه اپاینټمنټ وایي، اپاینټمنټ. نو کله چې ته اپاینټمنټ بوک کوي یا سکیجول کوي نو موږ سکیجول ان اپاینټمنټ یعنی د اپاینټمنټ سکیجول کول. نو ته چې وایي یو ډاکټر ته زنګ وایي مثلا خپل نوبت اخلي، دلته داسې دي په امریکا کې چې ته اړوند کلینیک ته یا اړوند کلینیک سره چې ته مثلا یو سره ممبرشپ لري یا عضویت لري یا غړیتوب لري هغې ته زنګ وایي چې هاي ګود مارنینګ، هغه ته ګود مارنینګ هاو کین آی هیلپ یو. نو ته ورته ویلی چې دیس از فلانی خپل ځان ورته معرفي کوي، هغه بیا ته نه پوښتنه کوي وټس یور ډیټ اف برت، تاریخ د تولد ډیټ اف برت. په پرمختللو هیوادونو کې همیشه ډیټ اف برت پوښتنه کوي او بیا فرست نیم لاست نیم پوښتنه کوي. بیا ته ورته وایي چې مثلا I want to schedule an appointment for my dental or with dental مثلا یا with a dentist یا with a pediatrician وبخی. نو تاسې کولی شئ چې اړوند برخه کې خپل هغه ورسره هغه کوي سکیجول کوي وبخی مرګل. نو په دا برخه کې تاسې کولی شئ چې هغې سره هغه سکیجول کوي، اپاینټمنټ سکیجول کوي. نو زه به دغه اصطلاح درته ولیکم چې ښه سکیجول ان اپاینټمنټ، سکیجول اصلا تقسیم اوقات ته هم وایي مرګلو، مهالویش چې موږ تاسو پښتو کې ورته وایو تقسیم اوقات. نو تقسیم اوقات سکیجول ان اپاینټمنټ یعنی دا معنا چې نوبت نیول. schedule an appointment دا معنا چې نوبت نیول. مثلا ته چې ډاکټر ته ځې first of all you should schedule an appointment with your doctor. If you are trying to visit a dentist you have to schedule an appointment with a dentist and then it will probably be in a week or in 2 weeks or probably in a month or 2 months, it depends, but you have to schedule an appointment in order to see with a doctor. نو دې په خاطر چې ته ډاکټر سره وګورې ته باید اپاینټمنټ سکیجول کړي یعنې نوبت ونیسې پلیز. ښه نو you have to schedule an appointment. ښه سکیجول ان اپاینټمنټ دا معنا چې نوبت نیول. مرګلو موږ تاسو افغانستان کې چې ډاکټر ته ځینې ډاکټران چې ځو چې بیروبار پې زیات وي موږ یې چې نوبت نیول. نو یو څوک هلته چې نوبت ونیسي یو 2 ورځې 3 ورځې ورځي دلته داسې چې ته نوبت نیسي ممکن یو میاشت بعد نوبت شي. نو سکیجول ان اپاینټمنٹ. First of all, you should call the clinic or hospital in order to schedule an appointment with a dentist, optometrist, or with a cardiologist, with any of the doctors. First of all, you should schedule an appointment. نو مثلا یا ته ډاکټر ته زنګ وایي هغه ته وایي چې hi, how can I help you? ته وایي I want to schedule an appointment with a dentist. زه غواړم چې د غاښونو ډاکټر سره یو نوبت ونیسم. I want زه غواړم to schedule an appointment with a doctor. With which doctor? With a dentist. Okay, د غاښونو ډاکټر سره. نو هغه درته وایي چې اوکې مثلا موږ اویلیبل لکه اپاینټمنټ په دا تاریخ لرو. نو ته هغه تاریخ بیا هغه وخت یادداشت اخلي او هغه مثلا تا ته نو مثلا هغه درځي. نو په دې برخه کې سکیجول ان اپاینټمنټ دا معنا یعنی او کرم خان صاحب تاسو وی چې سکیجول کا شیډول ډېر ښه پښتنه مو مرګلې کړي. سکیجول ما درته ویلی چې دلته د سکیجول ورب دی. سکیجول ان اپاینټمنټ معنا بوکینګ ان اپاینټمنټ. I want to book an appointment. دلته سکیجول معنا د بوک کولو په معنا یا نوبت نیولو په معنا. I want to book an appointment or I want to schedule an appointment. دا یو ورب دی دلته. ورب دی یعنی ناون نه دی. نو دا سکیجول دی شیډول نه دی. خو کله که ناون شي د تقسیم اوقات یا مهالویش په معنا راشي بیا سکیجول هم ویل کېږي شیډول هم ویل کېږي.
په امریکن انګلیش کې سکیجول ویل کیږي، په برټش انګلیش کې شیډول ویل کیږي. انګریزان چې دی هغه شیډول وایي او امریکایان چې دی هغه سکیجول وایي. نو دواړه صحیح دي، خو د ناون په برخه کې نه دی، ورب په برخه کې. ورب په برخه کې داسې نشي ویلی چې I want to schedule an appointment. نه، I want to schedule an appointment. خو که ته وایې چې do you have a schedule for your school, no, do you have a schedule or do you have a schedule? Both of them are correct. So it's up to you if you want to use the British accent or the British word or the American one. Both of them are correct as a noun, but not as a verb. As a verb, it is always schedule. Schedule means to book something, to book an appointment. So schedule an appointment, نوبت نیول, to book an appointment. دا په ماضي کې چې وایي regular verb دی. I scheduled an appointment with dentist yesterday. پرون مې د غاښونو ډاکټر سره نوبت ونیو. I scheduled an appointment for my son with the dentist yesterday. پرون مې د زوی دپاره د غاښونو ډاکټر سره نوبت ونیو. Because his tooth hurts. ځکه چې غاښ درد کوي. That's why I scheduled an appointment for my son with the dentist. مثلا یا تا ته زه وایم چې my son's tooth hurts. ما د زوی غاښ درد کوي. زه ته راته وایي you have to schedule an appointment with the dentist for him. ته باید د غاښونو ډاکټر سره هغه ته نوبت ونیسي. نو مثلا داسې ته په دغه برخه کې ویلی شي ښه، ډېر ښه. مرګلو مخکې ځو. دا خو ما درته وویل چې اول schedule an appointment صحیح شو. دا خبره شوه چې کله schedule an appointment دې وکړو، هر سړی ډاکټر ته لاړې، اوس ډاکټر سره مخامخ شوې. ډاکټر تا نه څه پوښتنه کوي؟ اوله پوښتنه یو چې کله ته وایي چې څه تکلیف دی، دوه رقم ته ویلی شئ what is the problem. What is the problem یعنی څه مشکل دی. کله چې ډاکټر تا نه پوښتنه کوي چې څه ستونزه دی، څه تکلیف لري، what is the problem. دغه هغه پوښتنه دی چې what's the problem چې ډاکټر یې اول ته نه پوښتنه کوي. مثلا یا دغسې ته خپل ځان ورته کوي. بیا مخکې د دې نه چې اصلا تا ته ډاکټر راشي، یو نرس هم راځي، هغه بلډ پریشر اخلي. صحیح شو. اول دغه اصطلاح سره تاسې ځان بلد کړئ چې what is the problem یا how are you feeling یا how are you doing یا what's the problem یا دغسې هغه موضوعات دي چې تاسو نه پوښتنه کیږي. نو په دې مورد کې دغه اساسي رول لري او ضروري دی چې باید تاسې ورسره بلد وئ چې what's the problem. ښه، خو مخکې دې نه مرګلو چې نرس راځي what's the problem. مثلا I have headache, I have stomachache. نو مرګلو چې دغه په ځواب کې چې what's the problem تاسو ویلی وایې، نو هغه به دا وي چې I have. ښه، I have هم ویلی شئ مرګلو چې کوم تاسې خوښ وي. I have زه لرم یا I have got چې کوم خوند درکوي. I have یا I have got. Get, got, gotten او get, got. د got هم دویم فرم دی ورب دی او هم دریم فرم دی ورب راځي. دریم فرم هم got راځي او هم gotten راځي. I have got د present perfect simple tense دی. I have I've دا ما لاندې لیکلی دی، د اصلا داسې چې I have got، خو ما لاندې لیکلی I've got. نو کله چې what's the problem یا what is the issue یا مثلا what's wrong، مثلا که چېرته what's the problem په ځای کې دا شي داسې وایي چې what is wrong. What is wrong with you. What is wrong with you یعنی تا سره څه خبره ده، یعنی څه تکلیف دی تا ته. what's wrong with you یعنی څه تکلیف دی تا ته. ته ورته ویلی چې I have یا I've got، دواړه ویل کېږي، هېڅ مشکل نشته. I have یا I have got. نو دلته چې کله تاسو ویلي چې I have یا I have got، نو دغه نه شاته به مرګلو تاسو چې شی وایئ یو مریضي به وایئ. زه به دواړه ولیکم I have یا I have got، دواړه ویل کېږي چې کوم وویلې. دغه نه شاته یو مریضي واچوئ. هره مریضي I have headache. I have headache. زه سر که تاسو سر خوږېږي تاسې I have headache. زه سر درد لرم. I have headache یا I have got headache یا I have got a headache. که ایم ورکوئ ستو I have a headache یا I have got a headache. I have headache دا معنی چې زه سردردي لرم، سر درد لرم. headache سر درد. نو I have headache دا معنی چې I have headache دا معنی چې زه د سر درد لرم. نو I have headache. I have headache زه د سر درد لرم. نو یا I have stomachache زه د معدې درد لرم.
نو stomach معدې ته کې ایک درد ته زه به اوس دا ټوله درته لیکمه ښه مثلا ډاکټر تا نه پوښتنه کوي what's the problem یا وایي what's wrong with you څه خبره sir یا doctor I have a headache زه سر درد لرم I have got a headache یا زه سر درد لرم کوم چې تا یا what's the matter Saddam brother what's the problem what's the matter what's wrong with you what's the issue how are you feeling یا how are you doing ټوله ورته ویلی شو دغه چې صدام هم ویلی دی بالکل I have a headache I have a headache یا I have got a headache تاسې ایم ورسره I have got a headache نو دام او کله چې معدې درد ولري یا مثلا د ملې درد ولري I have a backache back ملې ته ویل کېږي ایک درد ته I have a backache زه د ملا درد لرم backache معنا د ملا درد صحیح شو I have a backache زه د ملا درد لرم ډاکټر راځي what's the problem yeah what's wrong with you what's the matter sir I have a headache and I have a backache زه سر دردم لرم او د ملا دردم لرم I have a backache I have a headache I have a backache ښه یا غوږ ته مرګلو ear وایي ear غوږ ایک درد I have a earache زه د غوږ درد لرم دلته می واچولو دلته ان ځکه چې دا په واویل اواز باندې شروع دی ځکه ان می واچول دلته په کانسوننټ ساوند باندې شروع دی ځکه دا باندې پیږي I have an earache زه د غوږ درد لرم غوږ درد نو earache مرګلو earache د غوږ درد ته ویل کېږي what's the problem مثلا تا ته مثلا دوی امین اشق الله امین what's the problem اشق الله امین Sir, I have a headache, a backache and earache. زه د سر درد، د ملې درد او د غوږ درد لرم. نو مثلا ته یا I have an earache. زه د غوږ درد لرم. اوکې نو مثلا هغه بیا غوږ چې کوي د دې په برخه کې زه به مرګلو چون تخته وړه دی دغه headache او backache او earache دې سره تاسې بلد شوئ زه به دا پاکه کړم دلته به نور مرضونه چې نور دي هغه به واچومه ښه دا خو وشو ښه مرګلو دا به زه پاکم دلته به زه نور واچومه ښه مثلا what's wrong with you یا what's the problem یا what's the matter ته وایي I have stomachache stomach معدې ته ویل کېږي مرګلو stomach او ایک درد ته I have stomachache زه د معدې درد لرم stomachache معنا دا معنا معدې درد مثلا what's wrong with you I have a terrible stomachache زه سخت د معدې درد لرم I have very strong stomachache یعنی ډېر قوي د معدې درد لرم نو یا بالکل میلا صاحب یا I suffer from stomachache یعنی زه یعنی معدې درد برداشت کوم نو تاسې داسې I have stomachache یا I have got stomachache نو ته دواړه stomachache د معدې درد او یا مرګلو غاښ درد تاسې ډینټسټ ته I have a toothache tooth غاښ ایک درد what's wrong with you sir I have a toothache I have a strong toothache I have a toothache ښه افغان خوري تاسې I have a kidney problem excellent a kidney problem and ګردې تکلیف لرم what's wrong with you sir I have a serious kidney problem there is a pain in my kidney یعنی په ګرده کې مې درد دی انشاءالله دغه هم ته لیکم ښه I have a toothache زه ته ډینټسټ ته ورغلی ورته what's the problem یا what's wrong with you sir I have a toothache زه د غاښ درد لرم سو موږ وایو چې مثلا backache earache headache stomachache toothache ښه دغه مثلا دې ترڅنګ what's wrong with you I have got a flu I have got a cold I have got a flu زه مثلا زکام لرم I have got a flu flu مرګلو لاندې اصلا influenza دی influenza flu اصلا influenza د influenza مخفف دی I have flu I have got flu یعنی مطلب دا چې زه ریزش لرم زکام لرم یعنی influenza لرم نو د influenza مخفف flu دی چې I have flu یا I have cold موږ داسې ویل چې I have cold زکام ته ویل کېږي دم زکام یا چې مثلا ریزش
نو I have flu یعنی I have cold مثلا indigestion چې تاسو ویلي میلا صاحب دا د هضم لکه هضمي تکلیف چې څوک ولري چې هضم نشي کوی مړی لکه انزیمونه کامې که نه د انزیمونو کمبود په وجود کې انډایجیشن تکلیف راولي چې هضم نشي کوی واقعا تاسو شي ته اشاره کړې ښه نو مرګلو دا I have cold I have flu I have earache I have stomachache I have backache I have toothache صحیح او مرګلو دې ترڅنګ ما ته وی چې دا زکام ته فلو انفلوئنزا یا کولډ تاسو کوی شئ د دې لپاره I have cough صحیح دی cough مرګلو چې څوک ټوخیږي چې sneezing the person who sneezes a lot so it is called cough. What's wrong with you? What's the matter? How are you feeling? Sir, I have flu. I have cough. I have cough معنا دا چې زه غلرم ټوخلي لکه موږ تاسو ټوخلي ورته وایو ټوخي لکه څوک چې ټوخیږي ټوخی کوي که نه نو هغې ته موږ ورته ټوخلي وایو وایي زه ټوخلي لرم نو I have cough I have got cough نو تاسې کولی شئ cough د ټوخلي دپاره وکاروئ ټوخی ښه او دې ته څه what's wrong with you? I have got a fever تبه څه شی تبه مرګلو یو سړی چې ډېر ګرم وي که نه ساری ګرم وي څه شی نو هغې ته وایي I have fever یعنې تبې ته ویل کېږي چې څوک fever یعنی تبه چې څوک مثلا دغه درجه حرارت یا temperature مثلا چې مثلا زه وایم چې 9 دی تا wow your temperature is 39 degrees Celsius you have fever ته 9 درجه د سلسیوس یعنی درجه حرارت لري مطلب you have fever یعنی تبه لري څوک چې دومره مثلا 9 درجه سلسیوس درجه حرارت ولري تبه نغه تبه لري نو په دې اساس ته ویلی شي چې fever I have got fever یا I have fever یا I have got fever یعنی زه تبه لرم I have a mental problem. Yeah, if you are going to the neurologist and you can tell him I have a mental problem. Yani asabi taklif larama derha. I have got an allergy. Allergy derha. Allergy حساسیت ته وایي حساسیت چې یو چیز سره حساسیت کوي تاسو خټه کې د تاسو مې اشاره کړې دی ماشاءالله تاسو ما نه یو څو قدمه مخکې روان یې ښه I have a sore throat ستوني ته وایي سوړم تقریبا درد I have a sore throat یعنی مطلب دا چې زه ستوني درد لرم ستونی مې خوږیږي څوک چا چې مثلا یا cold with the person who gets cold he might have a sore throat کېدای شي چې هغه ستوني درد هم ولري what's wrong with you sir I have sore throat and I cough a lot ډېر ټوخېږم او ستوني درد هم لرم Wow, your temperature is over 40 degrees Celsius and you have fever too. ستا درجه حرارت خو 40 درجه د سلسیوس نه پورته دی او ته تبم لري. Yes. نو ته دغسې I have sore throat, I have got malaria او ملاریا لرم ډېر ښه I have got malaria ملاریا لرم تاسو خټه کې ته اشاره کړې دی هجران صاحب تاسو نوره مرض ده I have got allergy هغه ډاکټر چې کله تا ته نسخه لیکي هغه درنه پوښتنه کوي do you have an allergy with any sort of medication or with any sort of medicine آیا د کومې دوا سره خو الرجي نه لري هغه ته چې no I have no allergy یا I have allergy نو زه حساسیت لرم نو الرجي حساسیت ته ویل کېږي sore throat د ستوني درد زه به یې ولیکم د ستوني درد sore throat معنا د ستوني درد ډېر ښه او د تاسو چې الرجي ځینو مرګلو لیکلی دی دا به م زه ولیکمه چې الرجي دا معنا چې حساسیت یو څوک چې مثلا یا دوا سره حساسیت لري ځینې یو رقم میوې سره حساسیت لري ځینې یو رقم خوراک سره حساسیت لري حساسیت دا دی چې مثلا وجود باندې بد تاثیر کوي ځینې مرګلي وچه میوه وخوري په مخ باندې دانې راخیږي که نه ډرمیټالوجیست پورې اړوند دی نو ډرمیټالوجیست یا جلدي ډاکټر ته چې هغه دانې یعنې پیمپلز یا لري یا اکنیز
اکنیز یا pimples په وجود باندې څوک لري هغه ډاکټر ته راځي هغه ته چې sir I have acnes and pimples on my face هغه ته چې okay do you have any allergy to any sort of dish or anything yes I have allergy with dry fruit زه د وچې میوې سره حساسیت لرم okay do not eat it so you're not gonna have pimples or acne on your face خو هغه ما خوره چې وجود باندې د دانې راونه خېږي pimples یا acnes هغه دانو ته ویل کېږي چې انسان په وجود باندې راخېږي هغې ته مرګلو pimples oh how long have you had a fever excellent څومره وخت کېږي چې تبه لري ډېر ښه what did you eat نو بیا وقت د تاسې خبرې صحیح دي چې کله ډاکټر ته دا خبرې وکړي هغه درته وایي چې څومره وخت کېږي چې تبه لرې what did you eat څه شی دي خوړلی دي دلته خو امریکا کې دا پوښتنه کوي چې مثلا did you use any sort of medicine کومه دوا دي خوړلی دی یا کومه رقم دوا استعمالوي یا ګولۍ چې شی نومونه ته اخلي ته ورته وایي چې no I didn't use any sort of medicine okay نو دغسې ښه اوکې نو مرګلو مخکې زما تاسو ماشاءالله ډېرو ښکلو ټکو ته اشاره کوئ خو مشکل دا دی چې نو مرګلو دا خبرې چې وې د ما چې درته وکړې دغه خبرې اکثره یا معمولا د ډاکټر یعنی ډاکټر چې ما درته وویل چې ډاکټر مختلف قسمونه لري چې ډرمیټالوجیست کارډیالوجیست نیورولوجیست مثلا اپټومیټریست مثلا داسې یا پیډریټریشن یا داسې نور نو دا غرض دا ټول د ډاکټرانو یا سایکالوجي دا د ډاکټر او دا د ډاکټر او د پیشنټ یا مریض ترمنځ یو رقم ته پیشنټ یعنی مریض یا ناروغ دا د ډاکټر او ناروغ ترمنځ یو رقم ته چې ډاکټر او پیشنټ هغه ته ویل کېږي مریض ته او بله پوښتنه مرګلو چې یو هغه کوي مثلا یا Can I take your temperature یعنی تا زه درجه حرارت لیدای شم یا موږ تاسو په اصطلاح کې وایو چې تبه دې لیدای شم can مثلا can I take your temperature دا معنی چې درجه حرارت Can I take your temperature نو temperature د پاره مرګلو ټیک کارول کیږي Can I take your temperature Yes absolutely you can take my temperature anytime you want okay yeah مثلا تا زوی بیولای ده مثلا can I take your son's temperature yes please you can take my son's temperature no problem نو مرګلو ته کوای شي take a temperature دا معنی چې موږ ورته وایو لکه تبه زه د تبه لیدای شم ټمپریچر یو ترمامیټر وي د ټمپریچر دپاره یا درجه حرارت معلومولو دپاره چې یا مثلا افغانستان کې تخرګ لاندې کېږي او دلته د ژبې لاندې کېږي فرق کوي نو ژبې لاندې چې کله کېږي هغه ترمامیټر یا د ټمپریچر کوم اله چې د درجه حرارت نو هغه ستا درجه حرارت معلوموي چې مثلا څومره دی 30 دی 38 دی 39 دی 40 ډیګري سلسیس په دلته امریکا کې مثلا چې وي مثلا it is 40 degree Celsius you have fever نو ته تبه لري د تبې د معلومولو دپاره اکثره دغه ټمپریچر په اساس باندې معلومیږي دا ضرور وي Can I take your temperature? Yes, please. Oh, your temperature is مثلا که زه وایم کنه مثلا لکه داسې your temperature is مثلا 40 degree Celsius. You have fever. ته خو تبه لري یا you have got fever. You have serious fever. ته ډیره شدیده تبه لري نو دغه دپاره مرګلو تاسې کولی شئ چې دغسې موارد د دې دپاره هغه کوئ وکاروئ ښه یا صبر ته وایي او جوهر صاحب تاسو ویلی دی وقت پیشنټ تاسو وی چې صبر ته وایي کنه بالکل پیشنټ صبر ته نه بلکې صابر ته وایي هغه څوک چې صبر کوي هغه ته پیشنټ وایي ځکه هغه پیشنس لري پیشنس او حوصلې ته وایي صبر ته او زغم ته وایي پیشنس نو صبر ته پیشنس وایي او صابر څوک چې صبر کوي هغې ته پیشنټ هم وایي بالکل د تا خبره صحیح دی پیشنټ هم د ناروغ په معنا راځي او هم د صابر او د صبر کوونکي په معنا راځي بالکل ځکه چې پیشنس لکه موږ وایو چې بی پیشنټ دا معنا چې صابر واوسه بی پیشنټ لکه وایي لکه صبر وکړه بی پیشنټ ډېر ښه
پیشنټ هم صبر کوونکي ته وایي او هم مریض ته وایي. ډېر ښه، تاسو ښه ټکي ته اشاره کړې دی، ډېر ښه. نو بله پوښتنه چې دا د ټمپریچر تر څنګ ډاکټر کېدای شي دا پوښتنه هم وکړي چې can I check your blood pressure? Can I check your blood pressure? آیا تا د وینې فشار زه لیدای شم؟ یعنی وینې فشار د چې کولی شم blood pressure مطلب د جریان د وینې. Can I check your blood pressure? Yes, please. Yeah, go ahead and check my blood pressure. Blood pressure یا BP چې مخفف دی د وینې فشار ته وایي، د وینې جریان. مثلا او چې نورمال 160/80 دی، مثلا your blood pressure or BP is 120/80. It is normal. دا خو نارمل دی، بالکل 160/80 دی blood pressure دی. Wow, your blood pressure is 120/80 and it is normal. نو blood pressure چې کوي 160/80 بیخي نورمال دی. نو مثلا okay, where's your blood group? Yusuf Zai Sahib Tasi, it is O positive, it is O negative, it is A positive, A negative. Where's your blood group? Excellent. Khadir. No margalo Tasi Kawaisa, can I check your blood pressure? Wow, your blood pressure is so high. It is 160/70. It is very high. Masan tadagasi mawaridu bandi khabari kigi kha. مرګلو دې ترڅنګ دا خو ما درته وویلې، دې ترڅنګ تاسې یو بل شی، مثلا تاسو زکام یې، صحیح دی، زکام او ډېر ټوخېږي، I cough a lot یا I am coughing a lot. نو کف ټوخېدلو ته هم وایي او کف ټوخي ته هم وایي، هم ناون دی هم ورب دی. کف وبخښه زه به د مرکر چینج کړم چې د مرکر ښه کف مرګلو ما درته وویل چې کف هم ټوخي ته وایي، یعنی ناون دی، ټوخی، او هم ټوخېدل یعنی ورب دی، ټوخېدل هم ورب دی. I cough a lot یا I am coughing معنا دا معنا چې I am sneezing. کاف یا sneeze دا ټوخېدلو ته وایي. نو تاسې کولی شئ چې do you sneeze a lot? Yeah, I sneeze a lot. Oh, especially during the night time. I sneeze all night. My son has a flu. Yeah, my son has got a flu. He sneezes all night and he coughs all night. Yani tula shpa tukhigi. He coughs, yeah, he sneezes all night. No matlab da. مرګلو ځینې وخت کې پوزه بهیږي. کله چې موږ وایو چې ما سخته ما پوزه بهیږي، څنګه به وایي I have a runny nose. نو دغسې د پوزې بهیدلو دپاره موږ چې کومه طبي اصطلاح کاروو I have runny nose. دا معنا چې پوزه مې سخته بهیږي. نوز پوزې ته وایي، رني یعنی چې منډې وهونکي بهیدونکي پوزه. I have runny nose. نو مطلب رني نوز چې کله سړی مثلا زکام وي او هغې پوزه بهیږي، I have got a sore throat، ستونه مې خوږیږي and I have a runny nose، او پوزه مې سخته بهیږي. نو موږ به وایو چې I have a runny nose and my head، like I have headache and sore throat and I have a runny nose. نو کله چې چا پوزه بهیږي مرګلو and I sneeze a lot او ډېر ټوخېږم، نو تاسې کولی شئ داسې مواردو دپاره هغه کوي. او ډاکټر وایي are you taking any medicine or are you taking any medication or do you need any medication or are you taking any medicine؟ آیا کومه دوا استعمالوي؟ No, I am not taking any medicine. مثلا کومه دوا نه استعمالوم. نو دوا یا میډیسن دوا ته ویل کېږي، او دوا کارونې دپاره خوړنې دپاره taking medicine. او تاسو ویلی دی چې کاف او فلو یو رقم معنا لري که نه؟ او فلو چې دی دا لږ شدید دی، د اخر کې یو نه خوري فیاض پیر صاحب، هغه نسبتا لکه ځکه هغه انفلوینزا دی. او کف چې دی کف
ټوخلي ته وایي او فلو کولډ ته وایي. دا یو بل سره توپیر لري او بالکل فرق لري یو بل سره. نو ځکه چې هغه دغه ته ټوخی دی او هغه ته لکه زکام دی، نو طبعا ټوخلي او زکام د یو بل سره فرق لري. ښه، او بل مرګلو تاسو داسې ویلی شئ چې مثلا یو څوک د غاښونو ډاکټر ته ځي، ډاکټر د غاښونو مثلا I have got a toothache او ډاکټر ته چې واو مثلا it has a lot of cavities, your teeth یا your tooth که یوي your teeth که ډېر وي your teeth د تا غاښونه ځکه د teeth جمع ده your teeth have تا غاښونه لري a lot of cavities ډېر cavity لري. cavities مرګلو هغه خونه چې خالي وي cavities. نو cavity د غاښونو خلیګا ته ویل کېږي. wow your teeth have a lot of cavities یعنی غاښونه دې ډېر خلیګا لري. you have to fill them out, we have to fill them. موږ باید دا ډک کړو. نو کله چې غاښونه I'm not filling my cavities. Do you want to fill your cavities? آیا غواړئ چې د خپل یعنی د غاښونو تشې دې ډکې کړې؟ Do you want to fill your cavities? Do you want to fill your teeth? or مثلا یا که یو your tooth. نو کله cavity د غاښونو کې کله چې خلیګا ډیره موجوده وي هغه ته cavity یو دانه ته cavity ویل کېږي cavity. او ما درته ویلي چې کیویټي خلیګا او د جامې دپاره وای په آی بدلیږي ځکه ما قبل چې د هغه کنسوننټ د وای په آی ای اس ور اضافه کېږي لکه دلته کیویټي کیویټیز د غاښونو خلیګا ته. فیل ډکولو ته وایي مرګلو. Do you want to fill? I don't want to fill my cavities. نه غواړم چې د خپل کیویټي مې ډک کړم. صحیح شو. I want to exempt my tooth. غواړم چې غاښونه مې وباسم. نو هغه exemption د غاښونو ایستلو ته بیا exemption اصطلاح کارول کېږي یعنی exemption. so exemption is dangerous, don't take it out یعنی take out د غاښ ایستل مثلا exempt. exemption is very dangerous for you. don't take it out please. it is a small cavity and you can fill it. I will not take it out and I will fill your cavities for you. okay if it is able to be filled, I would like my cavities to be filled, not to be taken out. oh okay, because teeth are very important for a person to have. okay, نو مرګلو داغه سي نو داغه هغه موارد مثلا غاښونو ډاکټر مثلا دا وایي چې it has infection یو بله طبي اصطلاح دی مرګلو چې میکروب ته وایي. یو شی چې میکروب یا جراثیم ووایي it has infection دې ته وایي چې ویروسي لکه یو ویروس یا میکروب یو شي ته انتقال شي هغې ته infection وایي. نو infection مطلب دا چې یو شی انفیکټ شوی وي یعنی میکروبي شوی وي نو هغه ته انفیکشن وایي. دا ناون دی مرګلو انفیکشن د ناون په صفت کارول کیږي. ښه، او بل ډیره مهمه خبره چې موږ تاسو ډیر البته ډیر په درنلته بیا د بیمار چې ډیر آسی هغه ته ډایریا یو بل مرض دی چې هغې باندې باید خبره وکړو چې ډایریا چې شته ویل کېږي او څنګه. مثلا اکثره ماشومان دا تکلیف ډېر کولی شي. ډایریا مرګلو اسهال. مرګلو ډایریا اسهال ته ویل کېږي. د تلفظ ډایریا او I have diarrhea یعنی ډایریا ډیر خطرناک هغه دی ځکه دا ډیهایډریشن دی. ډیهایډریشن په دې معنا چې اوبه د انسان د وجود کې مایعاتو کمبود سره اکثرا اطفال او ماشومان چې وي هغو دپاره ډایریا یعنی اسهال ډیر ضرري دی ځکه چې هغو وجود کم ظرفیت کم دی او مقاومت د وجود هم کم دی. نو هغه چې دی ډایریا هغه ډیهایډریشن سره ډیر کلک مواجه کوي یعنی هغه وجود کې د مایعاتو د کمبود سره مواجه کیږي. نو هغې دپاره اتومات ځکه چې سیروم هم تیروي یا په ډایریا کې ډیر د ډاکټر سپارښتنه دا وي چې دې ته ډیر مایعات ورکړی شي. ډېرې مثلا
مایات یا سوپ غوانته یا داسې چای غوانته یا مثلا یا وریژو هغه چې د سر هغه شی یا مثلا مایات ډېر ورکړی شي ځکه چې ډیریا کې سړی ډېر مایات د وجود ضایع کوي ډېر سخت ضعیفه کېږي خصوصا اطفال او ماشومان. نو په دې اساس دا ډیر اساسي روی ډایریا اسهال ته ویل کېږي چې ډیهایډریشن او یو مرګلو د هایډریشن ډیهایډریشن دا معنی چې اوبه ضایع کول ډیهایډریشن یعنی د مایاتو ضایع کول ځکه ډایریا کې سړی د ډیهایډریشن سره مخامخ وي یعنی مایات ډیر ضایع کېږي ځکه ډایریا کې سړی ډیر ډیهایډریشن باندې مبتلا وي. ډیهایډریشن دپاره موږ واپس ضرور ده چې دا هایډریشن کو هایډریټ شي نو هایډریټ دپاره دا ضرور ده چې مایات یا لیکویډز ډیر سړی وخوري تر څو دغه ډیهایډریشن له منځه یوسي واپس ځان هایډریټ کړي یا هایډریشن عملیه خپله کړي. نو په دې اساس ډیهایډریشن ډیر خطرناک دی. ډایریا د ډیهایډریشن باعث کېږي نو بیا باید زیات لیکویډ یا مایات استفاده شي تر څو ډیهایډریشن له منځه یوسي او واپس ځان هایډریټ کړي. دا ډیر اساسي خبره وه مرګلو. ډایریا دا یو بل په اطفالو کې ډیر کلک توان درلودی شي حتی په غټانو کې دغه مثلا ډیر ضرري شی دی. ښه او دې تر څنګ مرګلو نه پیږم چې یو بل موارد باندې خبرې وکم هغه دا چې ډاکټر کله چې ټول ارڅه مثلا ټیسټونه معاینات یې درکړه او اکسرې مکسرې وکړي هغه نو تاسو دپاره کیدای شي چې بیا ځینې نسخه ولیکي یا دوا مثلا درته ولیکي نو هغه کولی شي چې تا ته مثلا دوا ولیکي هغه دوا لیکنې ته پرسکریپشن نسخې ته ویل کېږي پرسکرایب د نسخې لیکنو ته ویل کېږي. ښه نو زه به دا هم درته ولیکمه. نو ته ډاکټر ټوله د تا اکسرې ارڅه مثلا ټمپریچر او بلډ پریشر دا شیانې ټوله چیک کړه او سیمپټمز دا مثلا سیمپټمز باندې خبرې وکړمه. سیمپټم دا معنی مرګلو علایم. سیمپټم دا معنی چې علایم یا علامې یا علایم مثلا یو څوک چې مریض وي هغه مثلا تا نه پوښتنه علایمو نه معلومیږي چې علایم باید دا مریض د کوم ځای نه شکایت کوي. مثلا هغه وایي چې زه معده مې خوږیږي مثلا استفراق راځي او ښه شو چې استفراق خبره شوه مثلا زه به د استفراق علایم د ټول علایم د throwing up یا throw up مرګلو استفراق دپاره کارول کېږي. وبخئ استفراق یا موږ تاسو چې قای ورته وایو قای کول یا استفراق صحیح شو. استفراغ دپاره چې یا وامټ هم ورته وایي وامټ خو وامټ هم استفراغ ته یا قای کولو ته وایي او ثرو اپ هم ورته وایي خو د طبي کې د ثرو اپ ډېر کارول کېږي نسبت وامټ ته او مثلا ته ورته چې زړه مې بدیږي او مثلا هغه کېږي ثرو اپ زیات استفراغ کومه او I have a running nose او پوزه مې بهیږي I have sore throat دغه هغه مې I have stomach ache مثلا I have some pains in my belly in my stomach. نو مثلا دا ټول هغه څه دي چې مثلا دا ټول علایم دي. نو بیا ډاکټر پوهېږي چې ته باید څه شي معاینات دي وشي. لیب ټیسټ مرګلو لیب ټیسټ مرګلو دغه وایي چې لابراتوار ته لیب ټیسټ یعنی وینې دي بلډ یا د وینې اخیستو دپاره مثلا د ادرار د اخیستو دپاره مواد غیطه د اخیستو دپاره که هغه چېرته بلډ وي او که یورین وي لکه ادرار وي او که سټول وي د دغو ټولو دپاره مرګلو تاسې کولی شئ چې لیب ته لاړ شئ. دا بلډ او دغه ادرار او سټول دا مواد غیطه دا ټوله د لیب پورې اړوند دي چې لیب ټیسټ کوي د بلډ مثلا یا یورین یا د سټول د دغو ټیسټ کوي هغه نه شاته بیا مثلا ریزلټ راوځي چې د مریضي څه شی دی. کله دغه علایمو پر اساس ډاکټر ته لیب ټیسټونه درکوي یعنی لابراتوار دپاره یا د وینې یا د ادرار یا مواد غیطه د دغه نه شاته بیا مرض مشخص کېږي. مرض چې مشخص شي نو ډاکټر تا ته هغه لیکي نسخه. نو ډاکټر چې کله علایم یعنی سیمپټمز دغه نه شاته بیا نسخه لیکي ډاکټر ته ته وایي اوکې I will prescribe some medicine for you. نو prescribing medicine دا معنی چې نسخه لیکل. prescribe دا معنی چې نسخه لیکل. I will prescribe some medicine. medicine معنی دوا
I will describe some medicine. زبا ځینې دوا درته ولیکم for you یا for your son یا for your daughter, for your mom. I will prescribe some medicine. Take this prescription to the pharmacy. Prescription دا معنا چې نسخه دا بیا noun شو مرګلو. Prescribe verb و prescription معنا نسخه دا noun شو. I will prescribe some medicine for you. Take this prescription دغه نسخه ویسه to the pharmacy. فارمیسی ته ځکه چې دا مرګلو بیا فارمیسی یا درملتون چې موږ تاسو ورته وایو هغه یو مستقل بحث دی چې دوا خرڅوي هغلته فارمیسیسټ وي فارمیسی کې فارمیسیسټ هغه ډاکټر نه وي فارمیسیسټ وي نو فارمیسیسټ ته دوا سره سروکار لري نو the doctor gonna prescribe a medicine for you. You will take the prescription to the pharmacist. Pharmacist is a person who is dealing with medication, who is dealing with the medicine, and he sits in a pharmacy and he will give you the medicine and will tell you how to take it, whether to take it before food, after food, 2 times a day, 3 times a day, or he will ask you some allergy if you have or something like that. No, that ډېر مهمه خبرې دي مرګلو چې دې سره تاسو بلد وای نو کله چې فارمیسیست ته تاسو دغه نسخه ویوړه هغه دوا درکوي بیا درته وایي چې please use this twice a day before meal یعنی د خوراک نه مخکې 2 وارې په ورځ کې استعمال کا یا 3 وارې استعمال کا یا 4 وارې استعمال کا نو دغه مثلا دې په خاطر تاسو ته هغه فارمیسیست دغه خبره کوي چې څومره استعمال کې څومره وخت استعمال کې مثلا یا پوزه دی هغه کېږي runny nose نو هغه هم درته ښیي دا طریقه ښیي دا هم د شي په دا مرګلو لږ مخکې ما درته د بلډ خبره وکړه prescribe ما درته وویل چې verb دی او prescription noun دی نو بلډ چې دی بلډ وینه بلډ چې دی مرګلو وینه دی دا verb دی خو bleed وبخښئ دا noun دی او bleed وینه بهیدل وینه بهیدل یا وینې کېدل که زه ووایم بلډ دا ناون دی دا ورب دی زه وایم چې ما پوزه وینې کېږي زه وایم چې my nose is لکه اوس وینه تی بهیږي my nose is bleeding نو یا my foot is bleeding my nose is bleeding نو bleed معنا دا چې وینه بهیدل my nose is bleeding یعنی دا معنا چې دی پوزې نه مې وینه بهیږي نو blood my nose is bleeding دا معنا چې blood is coming out from my nose ته داسې ویلی شي چې blood is coming out from my nose د پوزې نه مې وینه راوځي او یا داسې my nose is bleeding یعنی مطلب دا چې if someone is bleeding he should go to the emergency room as soon as possible because you're gonna lose a lot of blood. A person who bleeds is supposed to go to the emergency room in order to be treated. Treated په نامه یو بل لفظ م راغلو مرګل اوس لغات درته لیکم دغه لغات دي دا به تاسو زده کوئ او دې ترڅنګ treat علاج کول یا cure هم verb دی هم noun دی خو treat verb دی او verb treat خیر دا به زه داسې ولیکم چې بیا cure سره نشي treat معنا علاج کول دا verb دی مرګلو علاج کول خو که treatment شي بیا noun شو treatment علاج مثلا your nose is bleeding you have to go to the emergency room and treat your nose as soon as possible because it is an easy treatment but bleeding of nose is very dangerous for your health it needs treatment as soon as possible نو دغسې مرګلو ته دغسې خبره کوای شي دا ډیره مهمه خبره او بل cure معنا د هم verb دی هم noun دی دام دا معنا علاج یا علاج کول خو دا هم verb دی هم noun خو دا verb دی او هغه noun دغه توپیر و او دا مهم و emergency room دام و او بل خواند او پانتری اخلان ډیره مننه شمی صاحب خوشحال اوسئ مننه مرګلو یو څو خبرې نورم کوم او هغه کې یو مرګلو د health
هیلث انشورنس دا معنا چې هیلث صحت ته وایي، انشورنس بیمه. نو دلته داسې ټول هیوادونه فرق کوي، ځینې دا انشورنس یا بیمه لري ځینې نه لري. خو امریکې کې د صحي یا د صحت بیمه دا ډیره مهمه ده. صحي بیمه یعنی ته باید که موټر لري موټر دی باید انشور وي، یعنی انشورنس ولري، او که ته وي ته باید انشورنس ولري، او مثلا که کور وي کور دی باید انشورنس ولري. نو دلته انشورنس بیمه یعنی تأمین چې عربي کې لکه دا ډیر مهم دی، یعنی ته باید انشورنس ولري، هیلث انشورنس باید ولري. که ته یو کمپنۍ ته مثلا انشورنس کمپنۍ ته پیسې ورکوي په میاشت یا په کال، نو هغه بیا که ته مریض شي یا څه شي نو ته کولی شي چې هغه ته کور کړي، مطلب د هغه مصارف ورکړي او یا تا ته ریمبرس کړي، یعنی دغه مصارف واپس درکړي یا مستقیما ډایرکټلی هغه کلینیک یا هاسپیټال ته د تا مصارف دوی مستقیما ورکړي. ښه، دا مرګلو ډیر مهم خبرو. خو یو بل شی لیکمه، پین په نامه. زه پین مرګلو درد ته وایي. مثلا ته پین درد نو ځینې وخت ته وشي I have pain in my stomach, I have pain in my ear, I have pain in my belly, I have pain in my back, I have pain in my fingers. مثلا پین درد ته ویل کیږي، او ته هرټ هم دی درد یا دی درد کول، دا هم ناون دی هم ورد، درد یا درد کول، ځکه چې ورب او ناون دواړه دی. ته ویل شي my finger hurts، داسې نه شي چې my finger pain، نه، پین خاص ناون دی. داسې ویل شي there is a pain in my finger، یعنی پین یعنی په ګوته کې مې درد دی. او یا ویل شي چې my finger hurts، یا there is a hurt in my finger. خو معمولا داسې دی چې my finger hurts، my stomach hurts, my ear hurts, my throat hurts, مثلا my heart hurts، زړه می درد کوي مثلا. نو ته دغه ځای مثلا کولی شې د دې لپاره دغسې موارد وکاروې. او د دې تر څنګ سیژر یا سیژر مرګلو سیژر ښه چې ډېر سړی دګېږي، هغې که طبي اصطلاح کې سیژر ورته ویل کېږي. سیژر معنا ډېر دګېدل مثلا چې زیات سړی لکه لړزه کول چې سړی باندې لړزه راځي، لړزېدل یا لړزه کول، لړزېدل نه پوهېږم، خو داسې شیکینګ کوي، شیکینګ لکه ارتکویک غوندې، زلزلې غوندې لړزېدل چې دوی هغه سیژر. او بل دی تر څنګ مرګلو ډیزینس یا ډیزي، څوک چې ګنګسیت لري، ګنګس وي، هغې ته وایي I am so dizzy، زه ډېر ګنګس یم. نو څوک چې دوا وخوري یا مثلا خدای نکړه ځینې الکولي مواد استفاده کړي، هغه ډیزي یعنی ګنګس وي، هغه ګنګسیت لري یا ډیزینس لري. I am so dizzy یعنی ډېر ګنګس یم. نو کله چې یا موټر کې څوک لاړ شي هغه او I have pain in my liver یعنی زه په جګر کې یعنی ینه کې درد لرم. ډېر ښه رحماني صاحب، تاسو چې لیور وویلې زه به لیور هم درته ولیکم. ښه، او ځینې نور لغات مرګلو دغه طبي چې تاسو ورسره بلد وئ، زه به زړه مې درته لیکلی دی، کارډیو یا هارټ، او لیور لکه چې رحماني صاحب ووي ینه یا جګر چې ورته وایه جګر، او لنګس معنا دا چې لنګس سږي چې دي دغته لنګس ویل کېږي، لکه شوش هغه کې ورته یایي د دري کې شوش. نو لنګس او هارټ زړه ته وایي، دا مخکې ته وي چې هارټ یعنی قلب یا زړه یعنی سږي، او نو دغه وین لکه رګ ته ویل کېږي، رګ. ښه، ځکه هغه آی وي چې دی نو انټراوینس، مطلب دا معنا چې کوم پیچکاري چې په هغه کې راکې کېږي، پیچکاري نه لیکلی وي انجکشن آی وي، او کوم چې په هغه کې کېږي په عضله کې هغه ته آی ایم انټرا مسل لیکلی وي. نو دا د وینس په معنا راځي، یعنی وین راک ته ویل کېږي، مسل عضلې ته ویل کېږي. کومه پیچکاري چې په عضله کې کېږي یعنی په غوښه کې کېږي آی ایم لیکلی وي، او کوم چې په راک کې کېږي هغه ته آی وي لیکلی وي. آی ایم عضله پیچکاري چې هغه کې کېږي، ښه، او دا آی وي په راک کې چې کېږي. دا مهمه خبره وه. ښه، دغه کې ته مو زما فکر ویوړو. ابډومینل یعنی معنا د خېټې، ابډومین خېټې ته ویل کېږي،
intramuscular. excellent رحماني صاحب intramuscular یعنی داخل دی عضله یا موږ چې وایو چې غوښه کې کنه چې عضله کې کېږي عضله کې هغه ته intramuscular یا intravenous چې هغه کې وي د venous چې په رګ کې کېږي ډېر ښه. I have serious pain in my kidney. آفرین کډني تاسو راته ویلې زه به کډني درته ولیکمه مرګرو. I have serious pain in my kidney یعنی زه په پښتورګو کې سخت شدید درد لرمه. کډني معنا پښتورګي صحیح شو پښتورګي ډېر ښه. کډني پښتورګو ته ویل کېږي مرګرو. ښه ډېر ښه مرګلو فکر کوم چې ویډیو خو 1 ساعت او 19 دقیقو ته رسیدلی دی ډېر دی خو زه به یو پیل ګولیو ته ویل کېږي مرګلو. پیل یعنی یا ټیبلیټ سم ورته ویل کېږي ټیبلیټ یا پیل دواړه ګولۍ چې کله ګولۍ وي هغه مثلا پیل یا ټیبلیټ دا دواړه ګولیو ته ویل کېږي. نو تاسو کولی شئ چې د ګولیو دپاره دغسې موارد استفاده کوئ. ښه مرګلو فکر کوم چې او هارټ اټیک لکه د زړه عمله وي او سټروک د دماغو عمله وي دماغونې چې هغه راشي او بلیډر د ډي ډبل دی رحماني صاحب زبردست پین ان مای بلیډر او enough for today that's perfect. ښه ډېر ښه زه به یو څو خبرو ته دغه هغه راوړم. ښه مرګلو وبخئ فکر کوم چې نن دپاره به همدومره بس وي ځکه چې دلته هم لږه ګرمي غونته زه خپله دغه هغه نه چلنومه ځکه چې بیا لږ یا AC یا دغه نو په صورت خو دومره کارډیو عبدالقیوم صابر صاحب کارډیو زړه ته وایي هارټ خو لکه څنګه طبي اصطلاح دی لکه کارډیالوجي لکه قلب شناسي یا کارډیالوجیست متخصص د زړه نو هغه ته کارډیو یعنی هارټ یعنی زړه ته ویل کېږي. نو ډېر ښه نو مرګلو دا هغه طبي اصطلاحات و چې موږ پې خبرې وکړې او مهم خدای نه که موږ ځینې وخت کې مریض شو ډاکټر ته ورځو نو موږ باید په دې پوه یو چې ډاکټر ته ووایي چې مثلا I have sore throat یا stomach ache I am feeling a sort of dizzy مثلا زه ګنګسیت لرم مثلا او یو بل کلمه ډیره مهمه و مرګلو کانسپیشن تاسو شاید کانسپایریشن هدفي فیاض پیر صاحب نو یو بل صاحب مرګلو رانه چې سوولن په نامه سوولن پرسوب ته وایي یو چا چې سپرین یعنی اډوکی بون چې دی بروک نه وي یعنی مات شوی نه وي someone doesn't have a broken bone but his bone is sprained لکه اډوکی یعنی پرسوب کړی وي نو موږ وایو چې هغه swollen دی. swollen پرسوب ته وایي چې مثلا I have swollen in my foot یعنی پښه کې پرسوب لرمه نو دا مرګلو مهم دی چې swollen لکه swollen مطلب دا چې پرسوب ولري دا هم در سره هغه کوي ډیر مهم دی. نو فکر کوم چې نن به تر همدومره بس وي انشاءالله بعدي درس کې به یو بله مستقله موضوع انتخاب کو په هغې باندې به خبرې وکړو خو دا مرګلو مهمه وه چې پرسوب ته البته سولن ویل کېږي دا مهمه وه وبخئ چې ما تختې باندې ونه لیکل او نو خدای دې وکړي چې تاسې دغه ټکی هم در سره یاد کړئ او ډیر مهم هم دی. ځینې وخت سړي غاښ درد کوي او پرسوب هم لري نو ته ورته ویلی شي چې لکه سولن لکه کلمه د پرسوب دپاره کاروی شي. ښه ارمان صاحب تاسو ویلي که د زما په دعا کېږي او خدای دې پاچا که چې سلام ته درځمه مننه الله مو خوشحال لره مرګلو. او رحیم الله صاحب تاسو ویل چې هره شپه په همدې وخت راځي ګران هره شپه خو نه خو موږ په اونۍ کې 2 ورځې درس لرو یعنی چهارشنبه او جمعه د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو بالکل زه په اونۍ کې 2 ورځې یعنی چهارشنبه او جمعه د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجې یو ساعته برنامه دی خو نن دغه درس اهمیت پر اساس مو لږه موضوع وغځوله خدای دې وکړي چې خسته او زیله شوي نه وئ ستړي شوي نه وئ موضوع درته خسته کونه تمامه شوي نه وي خو د موضوع د اهمیت پر اساس باندې دا لږه وغځېده معذرت مې ومنئ نوره موږ یو ساعته برنامه وي یو ساعته خپرونه لرو د افغانستان په وخت شپې په 9 بجې شروع کېږي نو تر 10 بجو پورې معمولا دوام کوي کله د موضوع د اهمیت پر اساس باندې لږه غځېږي لکه نن نو معذرت مې ومنئ مننه مرګلو تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې الله مو عزتمند لره.